د سکه ورور جسد مو هم تابوت کې سم رانغی د سکه ورور جسد مو هم تابوت کې سم رانغی په مونږ بدبخته پښتنو باندې کوم غم رانغی او په ژوند کې لا هم درپسې دومره خفه یم چې په ژوند کې لا هم درپسې دومره خفه یم چې څه د خوښۍ احساس په خپل واده کې هم رانغی ډېر او زه خپله ټوله شاعري ستا برکت ګڼم زه خپله ټوله شاعري ستا برکت ګڼم خو یو غزل مې هم ښایسته ستا په رقم رانغی سلامونه او ډېر زیات احترامات زما خوږو درنو قدرمنو لرو برو پښتنو بلال شاداب یم او دغه نننۍ ادبي خپرونه کې راسره خوږژبی شاعر سید امین همدرد صاحب دی له همدرد صاحب څخه شعرونه اورو د شعرونو څنګ د ژوند او شعرونو په هکله څو پوښتنې نو هیله ده چې راسره اوسئ او ملتیا مو وکړئ همدرد صاحب سلامونه او هرکلی ډېره زیاته مننه زه هم په خپل وار سره تاسې ته او ستاسو د یوټیوب او فیسبوک ټول مینهوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم ډېر زیاته مننه چې خپل وخت مو ضایع کوو زموږ تر څنګ راغلی مننه همدرد صاحب نو په لومړی کې څو شعرونه څه ور بیا خپرونه مخکې وړو سمه ده ولې نه غزل دی چې مایک در کوم هسې وایو په مزو دی ژوند روان په اسویلو دی چا لپاره به خندېږو کنې غم مو د لیدو دی او له بېننګو نه صبرېږي دا زړګی مې د ویشتو دی ډېر ښه او ننګ غیرت کوي په خاوره ننګ غیرت کوي په خاوره ننګ غیرت کوي په خاوره دا نر کار د پښتنو دی ډېر ښه او د همدرد له حال خبر یې اوس یې حال د لیونو دی او بل غزل دی چې زما نشوې غنم رنګه زما نشوې غنم رنګه زندګي مې شوه بدرنګه ډېر ښه دی او د ځوانۍ دښمن جوړ مشي خدای دې وساتله بنګ او بې له تا هم وخت تېرېږي بې له تا هم وخت تېرېږي بې له تا هم وخت تېرېږي زه ورځه مړه بې ننګه او ښې ځوانۍ دې کړې لړنګې یا میراج شي ورک شي جنګه او مورکۍ وای خوشحال اوسې یا همدرده یا ملنګه ډېره مننه همدرد صاحب درته ووایي څومره وخت مو کېږي چې ادب میدان ته راغلي یاستئ شعر لیکئ او تقریبا څومره شعرونه به مو لیکلي نو د شعرونو معلومات خو نشته شاید 100 ته نږدې شوي وي خو شاعري تقریبا 2015 کال څخه خو ما چاته خپل غزل ښودلی نه دی خو دا 2 کاله وشو چې زه خپل شعرونه خپل فیسبوک پیج نه او ستاسو غوندې خلکو ته ښایم چې نظر کوي خو ټولو مثبت جواب ورکړی ډېر ښه او کوم ادبي بهیرونو کې ناستی کوئ داسې خاص غم نه دی کړی خو بیا هم به داسې ستاسو غوندې خلکو سره کېناسته پاسته مو وي او غزل مزل خلکو سره شریکوو خپل نظرونه در اخلو ډېر او د خوښې شاعر مو څوک دی چې تاسو ډېر لولی یا اورئ د خوښې شاعر خو جاوید شاه درمان دی او هغه زه ډېر تعقیبوم او واورم همیشه ډېره مننه نو لیدونکي به په تمه یې شعرونه څه دوستي کوی نشي انکار دی کوي چې بې غیرته وي خپل کار دی کوي او چې په ارزښت زمونږ نه پوهېږي په ارزښت زمونږ نه پوهېږي چې په ارزښت زمونږ نه پوهېږي ښکلي دي درومي خپله لار دی کوي او موږ کې ګناه نشته الله مو ویني موږ کې ګناه نشته الله مو ویني موږ کې ګناه نشته الله مو ویني څوک ازار کوي ازار دی کوي او اوس چې مې قدر نه کړي پس له مرګه نو چې مې قدر نه کړي پس له مرګه خفګان دې نه کوي سینګار دې کوي ستا لیونی تا پسې مړ همدرد ستا د راتلو انتظار دې کوي او دا بعضې خلک وي خواږه داسې دا بعضې خلک وي خواږه داسې دا بعضې خلک وي خواږه داسې لکه سینه کې چې وي زړه داسې بیا ډېر ښه شعر دا بعضې خلک وي خواږه داسې لکه سینه کې چې وي زړه داسې او دوی ته کتله باندې مړ به نه شي د لر او بر دي پښتانه داسې ډېر ښه ده یاره دا بیا دوی ته کتلو باندې موړ به نه شي د لر او بر دي پښتانه داسې او په ما به خود راتله حمله د زړګي په ما به خود راتله حمله په ما به خود راتله حمله د زړګي تا چې راپورته کړه باڼه داسې او ستا د بیلتون له وجې ما چغې کړې ډڼې مې شوې سترګو کې اوبه داسې او همدرده ته زما له ژونده مزه ما پسې چغې کړې هغه داسې
بل غزل دی چې څه په کمال څه په هنر باندې دی ووژلم څه په کمال څه په کمال څه په هنر باندې دی ووژلم ګناه مې څه وه کوم نظر باندې دی ووژلم ډېر ښه او ما خو نامه د خوږ نبي د پاک الله اخیسته ظالمه ولې په منبر باندې دی ووژلم دا شعر بیا وایه ډېر ښه ما خو نامه د خوږ نبي د پاک الله اخیسته ظالمه ولې په منبر باندې دی ووژلم او پښتون ارامه ساه وانه اخیسته په لر او په بر پښتون ارامه ساه وانه اخیسته په لر او په بر هم په کابل هم په خیبر باندې دی ووژلم او ستا به الله ته جواب څه وي هلته څه به کوې ستا به الله ته جواب څه وي هلته څه به کوې ظالمه ولې په ډالر باندې دی ووژل او پښتون زلمی ومه په ننګ او بغیرت مین وم پښتون زلمی ومه په ننګ او بغیرت مین وم ځکه په سم او په غر باندې دی ووژل او همدرد په هغه ورځ د زړه له زوره ولوېدمه چې شوې جدا رانه د زړه په سر دی ووژل او بل غزل دی چې له دردونو سره شپه وه هېڅ ښه نه وه له دردونو سره شپه وه هېڅ ښه نه وه ما د عشق کړې نشه وه هېڅ ښه نه وه او ستا واده هر طرف ته خوشحالۍ وې ما په ځان کړې نخره وه هېڅ ښه نه وه او ستا په مینه چې ټپې راته کولې د بیلتون پکې ټاپه وه هېڅ ښه نه وه او ستا پتلو باندې هر چا خفګان کولو خو زما چې اندېښنه وه هېڅ ښه نه وه او ما په غاړه کړل بلا ډېر تعویضونه شاداب صاحب ما په غاړه کړل بلا ډېر تعویضونه خو زما چې نصیبه وه هېڅ ښه نه وه او زما په هکله یې همزولو ته ویله د همدرد د ژوند کیسه وه هېڅ ښه نه وه ډېره زیاته مننه همدرد صاحب چې وخت مو راکړ تاسو هم مننه چې راغله له موږ څخه شعرونه ریکارډ کړه کور مو ودان خوشحاله اوسه ژوندي اوسه ډېره زیاته مننه نو قدرمنو لیدونکو نن دپاره مو دغه ادبي خپرونه همدومره وه تر بیا چې بل شعره پورې ځو تاسو په لویو بخونکي خدای سپارو د لوی الله په امان